عقیده موږ او تاسې باید یاد کړو. زموږ او ستاسې بچیان عقیده وپېژني. عقیده ویلی شي هغه عقیده اسلامیه چې هغه ایمان دی، مضبوط ایمان په ربوبیت د الله تعالی باندې، په ربوالي د الله تعالی باندې چې الله تعالی زموږ رب دی، او په الوهیت د الله تعالی باندې چې الله تعالی زموږ اله دی، او دارنګه ایمان په اسماء د الله تعالی باندې، د الله تعالی په نومونو باندې، او دارنګه د الله تعالی په صفاتو باندې ایمان لرل، په ملائکو باندې او په کتابونو باندې ایمان لرل، په رسولانو باندې، او دارنګه په ورځ د آخرت باندې ایمان لرل، په تقدیر ایمان لرل. دا مونږ یاد کو خپل بچیانو ته خپله، او دارنګه په خیر او د شر باندې ایمان لرل، او ټول هغه څه چې هغه ثابت دي په قرآن کریم کې او دارنګه په احادیثو مبارکو کې په هغې باندې ایمان لرل. نو موږ او تاسې بچیان دا وپېژني. سلسله وار به په دې کې لږ لږ خبرې کوو. اوله خبره دا ده زموږ او ستاسو د بچیانو د پوهې دپاره چې من ربک، ستا رب څوک دی؟ تا نه څوک پوښتنه وکړي نو د هغې جواب دا دی چې ربي الله، زما رب الله تعالی دی، او د ټول عالم رب دی، او د ټولو مخلوقاتو رب الله تعالی دی، او د الله تعالی نه سوا بل معبود دا نشته دی. الله تعالی خالق دی، الله تعالی مالک دی، الله تعالی رازق دی، الله تعالی مدبر دی. په دې باندې دلیل څه دی؟ دلیل پې دا دی چې الله تعالی قرآن کریم کې فرمایلی دی الحمدلله رب العالمین. ټول صفتونه د الوهیت خاص الله تعالی دپاره دي. رب العالمین چې تربیت کوونکې دا د ټول عالم دی. عالم ویلی شي کل ما سوا الله ته، د الله نه سوا چې څه دې ټولو ته عالم ویلی شي، او الله تعالی د دې ټولو رب دی. دویمه پوښتنه زموږ او ستاسې بچي دا یاده کړي، څوک ترې پوښتنه وکړي ما دینک، ستا دین څه شی دی؟ نو جواب به دې دی الاسلامو، زما دین دا اسلام دی. اسلام ویلی شي انقیاد، ځان تسلیمول، غاړه کېښودل خاص الله تعالی ته په توحید سره، یعنی په یووالي سره، او دارنګه طاعت د الله تعالی کول، او براعت د شرک نه، او دارنګه د مشرکانو نه. الله تعالی فرمایلی دی ان الدین عند الله الاسلام، دین چې دی په نزد د الله تعالی باندې الاسلام، دا اسلام دی.